له 200 الفاروق کلي اردو څخه 650 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند لویدیځ زون د 200 الفاروق کلي اردو ښوونیز پوځي مرکز له 3 میاشتني پوځي مسلکي او عقیدوي زده کړو څخه 650 تنه مجاهدین نن د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه غونډه کې د هرات ولایت والي شیخ مولوي نور احمد اسلام جار، د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطف الله حکیمي، د یادې کلي اردو کماندان مولوي نصر الله متی او ګڼ شمېر مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. مسؤلینو یادو فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ لازمې لارښوونې وکړې او زیاته کړه چې د اسلامي نظام او هیواد د ساتنې لپاره خپل درسپارل شوی مسؤلیت په ښه شکل ادا کړئ، خپل کارونه په اخلاص او رښتینولۍ سره ترسره کړئ. همداراز یادو فارغانو ژمنه وکړه چې تل به د خپل سر په بیه له هیواد او ملي ارزښتونو څخه دفاع کوو. غونډه د بریالیتونو په ورکولو سره پای ته ورسېدله.